قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. سږکال د چین د 15 کلن پلان د پلي کېدو له لومړي کال سره برابر دی. په دغه پلان کې راغلي چې اړوندې خواوې باید د اقتصاد د پرمختګ د نویو توکو په توګه د کوانتم د ساینس او تکنیک، د بیولوژیک تولید، د هایدروجن انرژي او زراعوي فیوژن انرژي، د دماغ او کمپیوټر د اړیکې، د جسدي ځیرکتیا او د شپاکچي د مخابراتي تکنیک په شمول د راتلونکو چارو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې وکړي. په دې مناسبت په راتلونکو 5 کلونو کې یادې چارې د تکنیک د نوښت په تطبیق سره د اقتصاد د پرمختګ لپاره نوی خوځنده ځواک وګرځي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. په چین کې د جسدي ځیرکتیا چارې د یاد پلان د پلي کېدو په لومړي کال کې د حیرانتیا وړ چټک پرمختګ په حال کې دي. معلومات ښیي په چین کې د 2014 کال په لومړیو 2 میاشتو کې د جسدي ځیرکتیا د پانګونو اندازه د 2015 کال د لومړۍ نیمایي د ورته اندازې په پرتله زیاته شوې ده. ماشیني لاسونو ته په کتو په چین کې یوازې د ګوتو د سر د پوستکو د جوړونې تخنیک له 10 نه زیاته امتیازي حقونه لري. د یوې جوړې ماشیني لاسونه کابو 10 بندونه لري او هر بند کې یې د کنټرول لږ تر لږه لاس ډولونه واحدونه وي. نو د یوې جوړې د ماشیني لاسونو په څیړنیزو کارونو کې د ګډونوالو تصدیو شمېر له 100 نه زیات وي. د اټکل له مخې د چین د 15 کلن پلان د پلي کېدو په موده کې به د جسدي ځیرکتیا د چارو تولیدي ځنځیر کې د نوښت د نویو مرکزونو او لابراتوارونو شمېر 100 ته ورسیږي او په دې برخه کې د خاصو وړه ځانګړو او نویو تصدیو شمېر به شاوخوا 500 ته ورسیږي. په همدې مناسبت به د دغو چارو عمومي پیمانه لاس چنده زیاته شي. اټکل کېږي چې په 2013 کال کې به د جسدي ځیرکتیا د چارو عمومي تولیدي اندازه له 200 میلیارډو یوانو نه تر 1000 میلیارډو یوانو پورې وي. په غي وخت کې به خلکو ته د شمیرو د راغونډولو او د ماشینونو د ډلهییزو حرکتونو د ادارې په برخو کې څه باندې 1 میلیون نوي روزګارونه هم پیدا شي. په یاد پلان کې لیکل شوي راتلونکي چارې باید د تخنیکونو د څیړنې او تطبیق د متنوع کېدو په باره کې ښه پرمختګ ومومي. د اټکل له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې به د یادو شپږو چارو عمومي تولیدي اندازه له 10 میلیارډو یوانو څخه پورته وي. دا به د اقتصاد د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.